بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، په تیر درس کې موږ او تاسې ملکي ضمایر وویلې چې his, her, its, our, my, dear او آخري چې وو هغه your وو. د his مطلب دی د هغه، د her مطلب دی د هغې، د its مطلب دی د هغه، د our مطلب دی زموږ، د my مطلب دی زما، د dear مطلب دی د دوی، او د your مطلب دی ستا. نو دا اووه ملکي ضمایر دي. بیا په تیر درس کې موږ او تاسې my او your ویلې. په دې درس کې موږ his او her وایو. his او her موږ او تاسې په دې درس کې وایو. Item 6 his, her. his معنا د هغه او her معنا د هغې. یعنی his چې دی د نر دپاره استعمالیږي او his چې دی د ښځې دپاره استعمالیږي. دلته تاسو ته وایي look at page 17. د look مطلب دی وګوره. د پیج مطلب دی صفحه او د 17 مطلب دی 18. دا ستاسو 18مه صفحه ده په کتاب کې. وایي 18مې صفحې ته وګوره. point and say. د point مطلب دی اشاره وکړه. end مطلب دی او say ووایه. یعنی 18مې صفحې ته په خپل کتاب کې وګوره ګرانه زده کوونکیه، او بیا ورته د تصویرونو ته اشاره وکړه او لوستل هم وکړه. اول 18مې صفحې ته تاسو وګورئ. دا چې دی مسټر شاه دی، ښاغلی شاه. دا چې دی مسز شاه ده، یعنی د دې ښاغلي شاه ښځه ده. دا چې دی عمر دی او دا چې دا عظما ده. مستر شاه او مسز شاه چې دی دا میړه او ښځه دي. عمر او عظما چې دي خور او ورور دي. مستر شاه چې دی د عمر او د عظما پلار دی، او مسز شاه چې دی د عمر او د عظما مور ده. عمر چې دی د ښاغلي شاه او د مسز شاه زوی دی، او عظما چې دا د مسټر شاه یعنی د ښاغلي شاه او د مسز شاه لور ده. صحیح ده؟ ښه، اوس راځو لومړی. this is مسټر شاه. وایي دا چې دی ښاغلی شاه دی. this is his son. دغه عمر چې دی دا د مسټر شاه شی کیږي، زوی کیږي. son څه شي ته ویل کیږي؟ زوی. this is his son. دا د هغه زوی دی. this is his daughter. دا د هغه لور ده. daughter څه ته ویل کیږي؟ لور ته. دویم this is Mrs. شاه. دا اغلی شاه ده، یعنی د شاه ښځه ده. this is her son. ګوره دلته په دې جمله کې his راوسته، ولې his د نر دپاره استعمالیږي. خو this is her son. ګوره this is her son. دلته دغه د زوی ملکیت چې د مسز شاه دپاره ښیي په څه شي باندې ښودل کیږي؟ د her په واسطه باندې. this is her son. دا د هغې زوی دی. this is her daughter. دا د هغې لور ده. دریم this is عمر. دا عمر دی. this is his father. دا چې دی د عمر پلار دی. this is her mother. دا چې دا د عمر مور ده. this is his sister. دا د عمر خور ده. څلورم this is عظما. دا عظما ده. this is her father. دا د عظما پلار دی. this is her mother. دا چې دا د عظما مور ده.
This is her brother. دا د عظما ورور دی. نو ګوره موږ او تاسې په دې کتاب کې د this that استعمال وویلی چې اشاروي ضمایر دي او اوس موږ او تاسې دلته ګوره د دې استعمال ولیده چې څومره د دې استعمال مهم دی. بیا موږ او تاسې ملکي ضمایر په دې کې استعمال که her ښځې ته نسبت کیږي یعنی مؤنث ته او his چې دی د دې مذکر ته څه شی کیږي اشاره یا مذکر ته د دې نسبت کیږي. read aloud په تیزه ولولئ. دلته موږ او تاسې ا او ای استعمالوو. صحیح شوله؟ داسې لغاتونه چې هغې کې لومړی ا راغلی وي بیا کمبل حرف راغلی وي د هغې څخه وروسته ای راغلی وي. لکه فرضاً name لومړی ا راغلی دی بیا منځ کې ام راغلی بیا ای راغلی. name face اول ا بیا سی راغلی دی بیا اخره کې ای راغلی. cake page plate راځو تکراروي. name د name معنا څه دی نوم. د face مطلب دی مخ. د cake مطلب دی کیک. د پیج معنا ده صفحه. د پلیټ مطلب دی قاب.